دویمه نړیواله جګړه چا وګټله؟ لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال د روهي ویبپاڼې څښتن. دویمه نړیواله جګړه پر پولنډ د جرمني له یرغل وروسته پیل شوه چې د نړۍ کابو 30 هیوادونه یې د محور او متحدینو په نوم په 2 ډلو او سنګرونو سره وویشل او د جګړې ډګر ته یې سره دننه کړل. د دویمې نړیوالې جګړې وړاندې په 1933 کال کې وډولف هټلر په جرمني کې د پارلمان اکثریت خپل کړ او له دې لارې یې خپل ګوند یعنی نازي واک ته ورسولو. د جرمني په ګاونډ کې ایټالیا او د هغې فاشیست لومړي وزیر بینوټو موسولیني هم د جرمني ترڅنګ ورغی او د اسیا له لویې وچې یې د جاپان امپراتور هیروهیټو په محور پاور کې د جرمني او ایټالیا ملاتړی شو. په متحدینو کې د جوزف ستالین په مشرۍ شوروي یوالي، د فرانکلین ډي روزولټ په مشرۍ د امریکا متحدو ایالاتو، د وینسټن چرچل په مشرۍ د انګلستان حکومت او د چای ننګ کای شک په مشرۍ د چین حکومت د متحدینو په نوم سره یو د جرمني، ایټالیا او جاپان پر وړاندې یې سنګرونه ونیول. همدا ډول فرانسه، پولنډ، یوګوسلاویا، انډیا، یونان، نیدرلند، بلجیم، ناروې، لوکزامبورګ، چکوسلواکیا او یو شمېر نور هیوادونه د متحدینو په جبهه کې شول. هنګري، رومانیا، بلغاریا او کروشیا د محور ځواک په جبهه کې ودرېدل. د دویمې نړیوالې جګړې د پای شیبې 1944 کال و. د پسرلي موسم نوی پیل شوی و چې جرمني ځواکونو په اروپا کې خپلې وسلې پر ځمکه کېښودې. د همدې کال په مې میاشت کې امریکا او بریتانیا په اروپا کې د اروپا د بریا د ورځې په نوم یوه ورځ تجلیل کړه. د 1944 کال په اګست میاشت کې د امریکا متحدو ایالاتو حکومت د جاپان په هیروشیما او ناګاساکي ښارونو اټوم بمونه وغورځول. د اګست په 14مه د جاپان متحدینو ته تسلیم شو او په تاریخ کې دغه ورځ د جاپان څخه د بریا د ورځې په نوم ثبت شوه. 1944 کال د اپریل میاشتې په 14مه نیټه شوروي ځواکونه د جرمني برلین ښار ته تر 1 میلیون پوځونو سره دننه شول. دغه پوځونه په قوي وسلو او توپونو سمبال وو چې د جرمني برلین ښار یې د جګړې په اور بدل کړ. د نازي آلمان پوځونو تر یو وخته مقاومت وکړ خو د اپریل میاشتې په 29مه نیټه د وډولف هټلر په مشرۍ جرمني پوځي جنرالانو نوموړي ته وویل چې د وسلو او مهماتو له نشتون سره مخ دي. هټلر له دوی غوښتنه وکړه چې د برلین له ښاره وتښتي او په هغه ورځ له خپلې نوې واده کړې میرمنې سره یو ځای ځانوژنه وکړه. په پایله کې د 1945 کال سپټمبر میاشتې په 2مه نیټه دویمه نړیواله جګړه چې پوره 6 کاله او یوه ورځ دوام کړی و میلیونونه انسانان یې وژلي، معیوب کړي او په میلیاردونو ډالر مالی تلفات یې رامنځته کړي وو. د متحدینو د بریا او محوري ځواک په ماتې سره پای ته ورسېده او په پایله کې د متحدینو ځواک سترو هیوادونو د نورو نړیوالو جګړو د مخنیوي په پار د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 کال کې را تاسیس کړ. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روهي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.